مال اپریشن کړو لیپراټ مې وته وایي د کلمې بار راوځي دغه ځکه دی او کم ځای چې ابستراکشن شوی ناغل ګډنیغه کې به کې دي ځکه د خدای په کارونو کې د بجلی په تارونو کې څوک بیان وي نو یو دا څنګه چلو بل څنګه چلو ما لکه ما نه تاسو په نشي په ټایم کې کله چې انستیزیا راکوله ما ته وی تر کم ځای ما یم د بلوګرام کلی اوسېګم منګ ورکه جی قربان کوم دار کس هر خبره کی که आवाज دې زما واورید نو کې سټ بزان لا غوړه کی که په مخ دې وخ کې را لینو لمن باور تبره کی आवाज بزما خورشي په پوری چیندا غوړه کی که کې سټ زمون کامیاب شو بیا بغیر زما پټاره کی بیا را پکې سر نو خیر نه اپریشن نه کړی دی نار یو تن تپوس کوي دا ولې دا څنګه چل دا چل شو مای کل میں دردی دے کل میں دردی دے تکلیف سے واقع دو کل میں دردی دے تکلیف سے واقع دو کھنچا نکڑ سے دے او اکبر را پر سے دو کھنچا نکڑ سے دے او اکبر را پر سے دو وړه غوندې خبره د ټوخې نه شوه بوخه دا شاته کسان ښه دي ها پکې وایي وا وا کوي وران یې غون لکه وړه غوندې خبره د ټوخې نه شوه بوخه انجکشن لګي دي رو رو نشه کېدو انجکشن لګي دي رو رو نشه کېدو قنچا نکړه سي دي او اکبر را پر زي دو نا یو ډاکټر پکې بلته وي مال یو تار راکا خمزدار راکا پتور اوس پینې نیم شاب بستار راکا کله چې زه راکوزي کړم یو ورځ په سبا له ډاکټر صاحب راغی نثار صاحب تنم دی سرجن دی د سواد چارباغ ما ته وی څنګه چلې ما ډاکټر صاحب ګورو به خو غزل کوټه خشم هیرا کوشا ما سلا یو غرزل کوټه غرزل ما ډاکټر صاحب ګورو بر سره خیر په دا ګورو باندې 5000 روپے ما ته پرې خو دی بیا ما ته نو تکلیف ته ما تکلیف نه په خدای هغه نه په کلمو ته چا کونډه چول راکاږي ما دونه تکلیف ته وینه خبر شي مې واړه بول مې بن شي دي جاګه وې ته راځه د درې کا سیګونیم او په بیسن کې لا ولا ټوټي کولا وکړه بیا زما سره مو واړه بول سٹارټ شو دا شکارو شو چې وسړیو هغه ته دنیا خلک راغونډې ده لکه څنګه چې د اجي په ډیره کې دا خوشحالي په کوجدنه کې راغونډ شي دي نو یو چان تاسو کله دا ته خلک راغونډې کې چې دا کیو ناغه یار څه وې ما شي خبره کوم شپېلې وي خپلې نه وي وزي دا قشنده خلک راغونډې زیاره ځان نه وي تنجمه څه چلو کوم هغه ته لکه چې تاسو دا به ماره کې سرټیفیکټ او ډاکټر لاړ چې علاج دلوږي کې دې ټیک شي نار په شویر استابه ومنوري تلې دې سړی لاړ ډاکټر صاحب لاړ سلام علیکم ډاکټر صاحب چې خبره کوم شپېلې مخکې یوزي په خدای یې خیر دې ډاکټر صاحب پوه شو چې راشه دا چې ته ناجوړه دی مریض دی ډاکټر صاحب په دې یو اوږه باندې کته وو په خیر راځه کېنه وستله علاج وکړه ستا په دې مرۍ کې سرټیفیکټ دی دا به ټیک شي او زه د ګورې په خپله سیټي تېره شوی دی چې کله وله علاج وکړو بیا ته چا تپوس وکړو ملګري څنګه چل شو بیا خو خبرې نه شوې کولی وی علاج دې ونه کړو وی همې کو یاره دا پکې نوی شو دا پکې زوړو هم وی
خیال دی نه لږي داسې خبرې پکې که نه دي ته راته یې وایه که جوړ د دنیا په زندګۍ څه اعتماد دی نه څوک موړ شو نه به موړ شي پرې تش باد دی دا به ټولو نه پاتې شي په وخت څنګه تلی چې فرعون نمرود شي داد دی د نبي په روی دې موږ ته الله خیر کړي په دعا د هغه پیر چې د بغداد دی ای اکبر د الله بندګیري کړه ټول فضل دی که د مال دی که اولاد دی